سلامونه ګران دوستانو، زمان فریده تاسو زما غږ د زمان کرپټو ډاټ کام نه لري. ګران دوستانو، نن زما موضوع ده د کرپټو کرنسي پیشرفت یا ترقی په افریقا کې. ګران دوستانو، د دنیا په مختلفو بریزمونو کې د کرپټو کرنسي مختلف پوزیشن دی چې مونږ تاسو ګورو چې په ایشیا کې مختلف ملکونه په مختلف پوزیشن کې د همداسې په امریکا کې، بیا په نارت امریکا کې او په یورپ کې که تاسو وګورئ. د خو میډل ایست کې که تاسو وګورئ، اوس زمان کرپ ډاټ کام تاسو یو ریپورت درکړی و چې باینانس قطر ته راغلی دی او په دوبۍ ټریډ سنټر کې دفتر جوړ کړی دی. داسې په ټرکي کې ډیر زیات باینانس دفترونه لري یا کرپټو کرنسي بخښنه غواړم اوورال، او په مختلفو نور مرکزی اسیا لکه قزاقستان کې د مایننګ د هر ملک خپل یو پوزیشن دی، خو په افریقا کې لږ غوندې مختلف دی. هغه داسې چې د افریقي خلک هم لکه د انډیا غوندې سموده کېږي چې ډیر زیات د هغه د ینګ جنریشن ځوانه طبقه په د افریقا چې مونږ کله وایو بیا افریقا هم ډیر لوی دی، کې ډیر داسې ملکونه دي چې هغه وروسته پاتې شوي دي د اقتصاد سوشل اکنامکس د لحاظ نه، په دې چې هلته طبقه بندي ده ډیر زیات یو جبر دی د اقتصاد. هلته که تاسو افریقې ته تللی، زه تللی یم هلته اوسېدلی یم، ما ته معلومات ده چې په جنوبي افریقا کې ډیر زیات سرمایه‌داران اوسېږي. بیا په هر ملک کې چې وګورئ هلته بیا ډیر زیات یا سرمایه‌دار دي یا ډیر غریب دي، میډل کلاس ډیر کم دی. خو اوس ورو د غریبانو کې یو دا چې د انډیا نه زده کړی، که د هر ځای نه جاپان نه زده کړی، که د هر ځای نه، دا د هغې په ذهن کې راغلی دی چې زموږ ځوانه طبقه چې ده دا به تحصیلات کوي او اپلاید ساینس، اپلاید نالج، هغه نالج چې څه زده کي فوراً هغې نه استفاده وکړي او هغه عملي جامعه کې استعمال کړي، او هغه چې کرپټو کرنسي دي ته د ټنل په اند کې یو ډیر لوی رڼا ښکاره شوی دی او په هغې کې دوی موفق شوي دي. د کې یو کوین تاسو نوم اوردلی، یو د کرپټو کرنسي ایکسچینج دی چې د هغې سی او جونی لین هغه د کوین ټلګراف اخبار سره لویه مرکه کړې ده او په دې لویه مرکه کې ویلي دي چې زه حیران یم دې ته چې کرپټو کرنسي په افریقا کې 2500% په 2021 کال کې مخکې تللی دی. دا بیا په 2022 کې چې اوس د څو میاشتو کې څومره پیشرفت کړی دی هغې په هکله هم زه تاسو ته یم. دا جونی لین وایي چې زه د کیو کوین کمپنی نمایندګي چې په افریقا کې څومره هم کار کوي ډیر زیات هغه متاثر شوی دی چې نور ملکونه زه ګورم. البته یو بل داسې ملک شته چې هغه د افریقې نه ډیر زیات مخکې روان دی، هغه نارت امریکا ده چې په نارت امریکا کې هم ډیر زیات پیشرفت روان دی، که دا په ټیلی کمیونیکیشن کې دی که په هر څه کې دی، خو افریقا هم د نارت امریکې نه کم نه دی. دلته به زه دا ویم چې د جونی لین انټرویو په کوین ټلګراف کې ما ډیټیل هغه وکته، هغه وایي د ډیر زیات وجوهات دا دي چې خلک د غربت نه راوځي او د اقتصاد لکه څنګه چې ما تاسو وی چې اقتصادي او اجتماعي لحاظ د دوی ډیر زیات فرق دی، خو خلک اوس کوشش کوي چې خپل اولادونو ته یو لپټاپ او فورن ټیکنالوژي به هغه وښیي. مخکې به دوی کمپیوټر ساينس او انفارمیشن ټیکنالوژي دا څیزونه به زده کول، میډیکل انجینرینګ. تقریبا دې ریپورت کې وایي چې د دې ینګ جنریشن چې چیرته هم پیسې ګټي هغه په کرپټو کرنسي په نالج او په ټیکنالوژي کې دوی انویسټ کوي. که وی تاسو د دوی ځوانه طبقه وګورئ، د ورځې که کار کوي نو د شپې سبق وایي، که په منځ کې وخت لري هغه، خو به هر حال دوی به یا شارټ کورسونه اخلي څه دا ډیر زر زده کوي او دوی ځان مخکې کوي چې تر هغو په دې چې هلته د پیمنټ سلسله چې ده زموږ او ستاسو یورپ دلته په یورپ غوندې نه ده، هلته ډیر زیات ګراني ده. کله چې یو څوک ماستر کارډ اخلي، کریډټ کارډ اخلي یا هغه پیمنټ کوي په ملک کې دننه، نو دوی ته ډیر زیات ګران پریوته. نو اوس د کرپټو کرنسي د بلاک چین ټیکنالوژي دی لپاره یو ډیر اپورچونټی چې په دې زه خبرې کوم. خو د جونی لین وایي چې په افریقا کې عمومي ډیر غټ کمپنیانې دي چې هغه یورپین امریکن یا ایشین جاپانیز او کورین کمپنیانې دي، ملیشین، هغوی هلته پروډکشن لري، کار کوي، ټریننګ لري. د ټویوټا کمپنیانې دي، د انګلند ورجن موبایل یا ایرلاین چې هغه جوزونه هم لري، دوی په کینیا کې ډیر زیات مخکې روان ده چې کینیا نه فایبر اپټیک په ټوله دنیا ته دوی سروس ورکوي.
دا ټول باعث شوی دي چې خلکو کې یو پوسون راوړی ځوانه طبقه کې چې خپل صحت او د پیسو جوړولو په فیلډ کې هغه کریپټو کرنسي ته ډیر زیات والی ورکړي ځکه 2500% دو هغه کړی یو مثال ورکړی دی چې په سنټرل او ویسټ افریقا کې تاسو سنیګال کې وګورئ هلته هغه ډیر زیات پیشرفت کړی سنیګالیان خلک چې دي دوی ډیر زیات په کریپټو کرنسي کې انویسټمنټ کوي او هغوی کوشش کوي چې خپل ګټه لاسته راوړي نو د مختلفو کمپنیانو نه دوی فایده اخلي او دلته دوی اوس په دې پوه شو چې په کریپټو کرنسي سره موږ کولی شو چې خپل ټرانزیکشن یا معامله د پیسو چې دی دا د کریډټ کارت یا د ویزا یا ماستر کارت نه ډیر ارزان پروزي ځکه دوی ډیر زیات دی کې دلچسپي لري او د مخکې روان دي داسې جان ایلین د سی او د کیو یو کوین وایي چې په افریقا کې په 2022م کال کې په 2 میاشتو کې دوی 2600% په افریقا کې دا ډیر زیات مخکې تللی دی یعنی دا د تیر کال چې په ټول کار کې 2500% او دا ځل د کال په شروع کې دوی 2600% دا مخکې تللی دي الان کې دوی وایي سوشو اکنامک لحاظ نه فیکټرز که ته وګورې نو د دوی د لایف دومره خنه دی د نور بر اعظمونو یا د نورو ملکونو سره نو دا یو ډیر ښه خبره ده چې کریپټو کرنسي په افریقا کې ډیر زیات صحیح کامیاب روان ده او په ډیر زیات اپورچونټي دوی ته ځکه هم دی چې الته مین پاور یعنی انساني پاور ډیر زیات کم دی که هغه یو ټیکنالوژیست دی یا هغه که ډیګري اخلي که کریپټو کرنسي کې ماسټر کیږي نو که ته هغه هایر کوې نو انټرنیشنل کمپنیانې هلته ځي نو هلته هم په هغې وایي خربوزې ته ګوري نو رنګ اخلي په هغوی هم اثر کوي چې دوی څنګه کولی شي چې افریقا په دې اقتصادي مشکلاتو سره د امریکې یورپ ایشیا نه د په کریپټو کرنسي په ټرانزیکشن کې مخکې دی نورت امریکا ډیر صحیح روان دی هم نو دا یو دلیل همدا ده چې د دې د ځوانانو پوسون او د انټرنیشنل کمپنیانې په افریقا کې دا ډیر زیات رول لري او بیا په کراس بارډر پیمنټ کې همداسې د افریقې نه چې کله د یو ملک نه بل ملک ته په کراس بارډر کې خپلو کې چې هغې هلته که تاسو وګورئ د هغې صادق په نوم باندې زه فکر کوم ټول د افریقایانو یو یونین ده لکه څنګه چې عربان یونین لري لکه څنګه چې یورپ یونین لري داسې په افریقا کې یو یونین ده هغوی خپلو کې که کراس بارډر بزنس کوي یا که په یورپ او امریکا ایشیا سره دوی بزنس کوي نو دوی ته د ماستر کارت او کریډټ کارت ټرانزیکشن ډیر زیات ګران پرېوځي نو بلاک چین کریپټو کرنسي دوی دپاره یو ډیر زیات بهترین مرجع دی نو دې کې هم دوی وایي 88.15% دا په کراس بارډر پیمنټ کې خصوصا خاص کر په ټول افریقا کې سنټرل او ویسټ افریقا دا ډیر زیات په تیزی سره روان دی او هر یو انډستری چې په افریقا کې ته ګورې هغه غواړي چې خپل هغه د کریپټو کرنسي مارکیټ د نارت امریکې نه مخکې کړي هغې سره مقابله کې اوسي نو زه دا خبرونه ما خپل وخت سره که تاسو وګورئ ما اوس تاسو ته یو ریپورټ تیار کړی و چې باینانس هیډ افیس هغه تللی دی دوبۍ کې دفتر جوړوي او همداسې په قطر کې د قطر خلک هغه ټرین کوي او انټرنیشنل سطح باندې تیاروي نو که چېرته زموږ ګاونډیان یا موږ نه لرې ګاونډیان هغوی آف شور چې دي هغوی په کریپټو کرنسي کې دنیا کې ځوانه طبقه ویښوي نو داسې افغانستان پاکستان هم دا داسې دوه ملکونه دي چې دوی کولی شي چې خپله ځوانه طبقه ریډي کړي او زموږ هغه پخواني کلچر داسې نه ده چې صرف هم همیشه همسایګانو سره تړونونه لرو دا ملکونو امبیسي سفارتونه هم دې دپاره ده چې دا په خلکو منځ کې رابطې جوړې کړي او د هغې نه وظیفه همدا ځکه پیسې وله ورکوي یو ملک چې ته لاړ شې هلته سفیر یا اتاشي یا نماینده هلته ته کار وکړه چې د افغانستان پاکستان خلک په کار د افریقن خلکو سره منګل شي مکس شي د هغوی نه څه زده کړي او کراس بارډر پیمنټس کې کانفرنسز سیمینارز دي نو دا ریپورټ ما ځکه تاسو ته راوړو ګرانو دوستانو ډېر زیات مننه چې تاسو زمان کریپټو .com سره په سوشل میډیا کې په ټیک ټاک فیسبوک ټویټر انسټاګرام او په یوټیوب چینل کې دا پلیز سبسکرایب او شیر کړئ او زه ډېر تاسو نه ډېر زیات خوشحاله یم چې زمان کریپټو .com تاسو اورئ او دوستانو سره شیر کوئ ګرانو دوستانو دا مه هېروئ چې په دنیا کې کریپټو کرنسي ډېر ایکسټریملی تیزۍ سره روان دی په دې چې ډالر انفلیشن ریټ ډېر زیات ګراني راځي او خلک مجبور دي چې دوی خپل پیسه په داسې ځای کې انویسټ کړي چې هلته نه دوی ته انکم د نورو نه زیات راځي د مختلفو انډسټریز نه د کریپټو کرنسي انډسټري دې ټایم کې پریفریبل ده خوشحال ورځ تاسو ته غواړم هر ځای چې خوشحاله اوسئ تھینک یو